له خپلو همکارانو څخه په مننې تاسو راپورله موریدونکو د ټولیزو رسنیو یو شمېر کارونکو نظرونو او پوسټونو ته. سید لیکي د افغان السل امریکایي ډیپلوماټ او د طالبانو سره د امریکا لخوا د سولې د خبرو د هیات د مشر ډاکټر زلمی خلیلزاد له قوله لیکي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د تړون وروستی متن د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غني ته سپارل شوی ترڅو د خپلو افغاني ملګرو او لازمو کسانو سره یې شریک کړي. انتخابات ځنډول کیږي، سوله ټینګیږي، موقت حکومت منځته راځي ترڅو د شپږو میاشتو په جریان کې د طالبانو په شمول سراسري شفافیت او هم شموله انتخاباتو ته لاره خلاصه شي. د لوی اختر په 4مه به د پریکړې تړون زما یعنی ډاکټر زلمی خلیلزاد او مولوي عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک شي. وروسته به بیا بین الافغاني خبرې د طالبانو او حکومت ترمنځ د موقت حکومت په طرز او ډول او وربند خبرې او پریکړې وشي. د امریکا او طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې پروسه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، روسیه، چین، پاکستان، اندونیزیا، عربي امارات او سعودي عربستان لخوا نظارت او تضمینیږي او په پای کې د ډونالد ټرمپ او ملا هیبت الله اخوند ترمنځ د دوستۍ خوښۍ او سولې لیدنه کتنه په ځانګړو مراسمو سرته رسیږي. نقیب احمد لیکي د احتمالي توافق تر کېدو وروسته د طالبانو د نظامی او سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات راتلونکي دي. دلایل یې ډیر دي. یو لوی دلیل یې دا دی چې جنگي کسان یې په ټولنه کې اسانه نشي مدغم کېدای. بدی کړي دي، قتلونه پرې ثابت دي او افغان چاته ورګوري هیره نه لري. البته خدای دې وضعیت انارشیزم ته نه بیایي. خدای دې وکړي چې خلکو ته عدالت د قضا او محاکمو له لارې ورسیږي. روح الله لیکي پاکستان د ډاکټر غني له موجودیت څخه ویره لري او په خپل ټول قوت له هرې ممکنې لارې د دې کوشش کوي چې ډاکټر غني دا ځل په ټاکنو کې ناکام کړي او یا هم د ټاکنو مخه ونیسي ترڅو غني له صحنې لري کړي. خو ولس دې باید هوښیار اوسي ترڅو له ډاکټر نجیب الله سره د سولې لوبه له ډاکټر غني سره بیا تکرار نشي. سمیع الله لیکي د پکتیا ورونو قومونو منګلو مقبولو زازیو خروټو او سمکنۍ ځوانانو د ځمکې پر سر هر ورځ په خپلو منځو کې د ګل پشان ځوانان له لاسه ورکوي. افسوس تاسو په دې غیرت، افسوس تاسو په دې حال. مسلمانان دا شو، پښتو دا شو، د خپلو غلو مشرانو ممنئ. هغه قرار درته ناست دي او تاسو یې په خپلو کې سره سټ کړل. د حکومت او اړوند ارګانو څخه غوښتنه کوو چې یاده مسله د خبرو اترو له لارې حل کړي. دای د 21مې پیړۍ پښتون د وطن فرصتو او مسلمانانو ځوانانو څخه غوښتنه کوم چې د خپل ورونو قومونو یادې ستونزې ته انعکاس ورکړي ترڅو د ورونو قومونو په شان ژوند وکړي، نه د دشمن په څیر. د شهید ډاکټر نجیب د دې کمسارۍ مشر دا ویناوي. زیبا افغانستان لیکي په قرآن کریم کې داسې کوم آیات نشته او نه کوم حدیث شته چې پکې ویل شوي وي چې د جنت لاره د افغانستان له لارې ده، نو بیا ولې د دنیا خلک د جهاد او دهشت دپاره دلته راځي؟ تاریخ به دا ولیکي چې څوک په حقه او څوک په ناحقه و. نن خو به روسان را باندې وباسئ، خو دا منئ چې سبا پنجابي وهابیان درته په وطن کې ګرځي. که ته د روسانو د ویستلو ادعا لرې او وایي چې روسان موږ له افغانستانه وویسته، نو بیا پنجابیان خو راته مه راوله. ناستو خلکو ته وایو تاسو اجازه ورکوئ چې پنجابیان دې زموږ هیواد ته راشي او زموږ مخې ته دې د پلار د ملکیت په څیر ګرځي. اسلام 2 شرطه لري، یو اقرار باللسان دی او بل تصدیق بالقلب دی. اقرار باللسان خو هر ورځ نجیب درته ولاړ دی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او تصدیق بالقلب د قلب ځای او د زړه ځای د پاک الله جل جلاله د توان خبره ده. هغه به دا فیصله کوي چې زما په زړه کې به څه تیریږي. تاسو ګورئ بیا د ځانونو نه فرعونان نمرودان جوړ کړي دي. تاسو چې اوس دې جګړې ته راغلي یاست، یو تعداد چې هلته خبر شي وایي به صاحبه دا ټول کافران شوي دي. نعوذ بالله. ټولې کلمې ورته لولي. په مسلمان هیواد کې زیږېدلی یو چې دومره واړه وو، زموږ په غوږونو کې د ملایانو اذانونه شوي دي. لمونځ کوو، قرآن عظیم شان مو لوستی دی،
په تفسیر پوهیږو 5 بنای مسلمانی دلته جاری دي نو زه ورته وایم دا ټول شیان چې په شرع ظاهر ته ګوري دا اقرار باللسان خو موجود دی دا تصدیق بالقلب خو ستا کار نه دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خو په خپل په جهاد کې شرکت کاوه په جنگ احد کې د صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک شهید شو نو کافران به مسلمانان کول اوس موږ ورته وایو چې موږ مسلمانان یو دوی وایي چې نه تاسو کافران یاست په زوره مسلمانانو نه کافران جوړوي نو دا جهاد دی زه له روسانو سره په اړیکو کافر ګڼلم اوس خپل د مجاهدینو مشران د کرمینل پر دسترخوان ورټول دي او زارۍ ورته کوي چې له نجیب څخه واک واخله او دوی ته ورکه خو زه چې په واک شریکوم نه مني زه به نه یم خو په دې ملک کې به 50 ملکونو نه ډیر راشي او 100 کاله نور به افغانستان په لمبو کې سوځي یوه ورځ به راشي زه به مړ یم او په دې وطن کې به د قبر ځمکه نه لرم خو باور لرم څو لیوني ځوانان به مې د صفاهي ګمنام په توګه یادوي او دعاوې به راته کوي ځکه په ټول اخلاص مې له دې وطن سره مینه کړې محمد الله لیکي د ولسمشرۍ هیڅ نوماندې د غني په مقابل کې انتخاباتي مبارزې ته زړه نه ښه کوي دوی ډیر وارخطا دي او په دې پوهیږي چې ګټل زموږ له سوي پورته خبره ده خو د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي غني د ولسمشرۍ او دوی ځمکه اسمان فرق لري جعفر لیکي په سمرقند کې د موسیقي په ژبه د طالبانو هرکلی د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو سیاسي پلاوی ازبکستان ته تللی او هلته د ازبکستاني دود له مخه او د موسیقي په خوږه ژبه یې تود هرکلی شوی دی ظهیر بارګزی یو ویډیو پوسټ کړی ده چې هغه کې د یو کلی څو کسان راټول او په کشمیر کې پر پاکستان پوځیانو باندې د هندستان برید غندي او د پاکستان سره خپل ملاتړ څرګندوي ظهیر پښتون ورسره لیکي دغه ماماګان وایي چې موږ 10 لکه قبایل تیار یو چې کشمیر ته حرکت وکړو ماشومان به مخکې وي موږ مشران به ورپسې یو زه دغه قبایلو مشرانو ته په ډیر احترام وایم که چیرې په رښتیا 10 لکه قبایل تیار دي نو بیا ولې د وزیرستان او د هغه د پښتنو د سیمو غم نه خوري کوم پښتونیزه سیمه کې چې هر ورځ اور بل وي او ستا د کلتور او فرهنګ وګړي وژل کیږي په ډلو ډلو ځوانان یې درته جیلونو ته واچول او حتی کورونو ته درته راغلل مشرانو ما وبخئ په تاسو مې لیکنه وکړه د معلوم ادرس څخه اما مجبور یم چې حقایق وړاندې کړم زمری افغان لیکي په اسلامي هیوادونو کې دوه ډوله جاهلان اوسیږي یوه ډله هغه مشران دي چې واک ته د رسیدو لپاره خپل ولس د ټوپک په شپېلۍ مجبوروي ترڅو یې فرمان برداري وکړي ښه مثال یې طالبان دي دوهمه ډله هغه مشران دي چې واک ته د رسیدو لپاره خپل ولس ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه په استفاده دوی خپل فرمان برداري ته وهڅوي او پر دوی پاچاهي وکړي او د مظلومو ګاونډیو ظالمو مشرانو ته چړې ورکوي چې خپل ولس پرې غوس کړي جعفر خان لیکي پاکستانی رسنیو په پیښور کې شهزاد محمدي د تمرین یو ویډیو خپره کړې ده وایي افغان لوبغاړی شهزاد په ناقانونه توګه پاکستان کې تمرین کوي اصلي خبره دا ده چې د کرکټ نړیواله شورا له اجازې پرته پاکستان ته د امنیتي ملحوظاتو له کبله د نړیوالو لوبغاړو سفرونه او لوبې بندي کړي هر نړیوال لوبغاړی هر چیرته تمرین او لوبې کولی شي خو د یو اصول او قانون له مخې پوښتنه دا ده چې شهزاد په کوم ظرفیت هلته تللی او تمرین کوي ولې دا مسله پاکستانی رسنیو ته لوی خبر دی بورډ له دې هر څه خبر دی که نه د بورډ او ډیسپلین د کمیټې له اجازې پرته د یو هیواد نړیوال لوبغاړی په بل هیواد کې لوبې او تمرین کولی شي که نه آیا د پاکستان امنیتي ادارې د شهزاد په تمرینونو او موجودیت خبر دي که نه په دې هیله چې د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه ځواب ووایي د پاکستان بله لوبه مشعل خان ټکر لیکي په افغانستان کې د انقلاب څخه وروسته چې کله د جهاد په نوم پاکستان په افغانستان کې جنایتکارۍ کولې نو پاکستان امریکې ته ویلي و چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ناست دي نو د هغوی د مخنیوي دپاره موږ له F-14 طیارې بحري جنګي جازونه ټانګونه او پیسې پکار دي او دا هر څه پاکستان له امریکې څخه ترلاسه کړ خو اوس چې کله هندوستان د پاکستان په لکۍ پښه ایښې ده نو پاکستان امریکې ته وایي چې موږ په افغانستان کې د سولې دپاره ستاسو کومک
کوو. نو تاسو هندوستان ته ووایئ چې د کشمیر په باره کې خپله پالیسي بدله کړئ. یعنی پاکستان اوس بیا کوښښ کوي چې په افغانستان کې د سولې په بهانه یو ځل بیا نور امتیازات ترلاسه کړي. فهیم سید لیکي وای پرون خبر شوم چې سوله راځي. زموږ هیواد ته به سوله هله راشي چې لومړی خپل منځني باداران په یو نظر مثبت صادقانه فکر او خپل منځ کې یو بل هماهنګ واوسي، نه د بل څه د شخصي ځان لپاره د جیب ګټې یا د شهرت په لټه کې. دوحې نه نیولې ان تر قطر او مسکو پورې 8 پړاوه خبرې روانې چې د 8 پړاو کې به نتیجه د سولې، سوکالۍ، آرامۍ دعوی لکه دا د تیرو ورځو وژنې او نور چې په افغانانو یې تیاری کړي. ته په سولې پسې ګرځه خلیلزاده، سرګردانه یې خپله هڅه دې کوي دا وخت ضایع کول او دا پروسه چې دومره ورته خوښ او خوشبینه تاسو ټول خلکو ته معرفي کوئ دوښکه ده. خو دا پته مو نه لګي چې څنګه، ولې او د چا د لاسه دومره دوام یې وموندلو. طالب او خلیلزاد دوحه خبره هم اوږده ده، لنډه دا چې سوله راولئ که نه. د هر څه نه به دا ښه وي چې نور د دواړو لورو ته د سولې پای ټکی کېږدئ. طالب د بل سره د سولې میز ته کینی، جنجال چیرته او دوی چیرته. هغه ټوکه د ستنه د شپې تیاره کوټه کې ورکه شوې وه. اخونزاده صاحب سپینې سپوږمۍ رڼا انګړ کې لټوله. عقل ده که نه چې همدا ناولونه خپل کار او مطلب اخلي. شیطان خو پر ځای پرېږده. ملا صاحبه تاسو مه لیونیان کېږئ. د افغانانو قاتلان ډیر دي. کاش تاسو خپل مظلوم ولس باندې لږ رحم وکئ. کاش تاسو راشئ خپل هیواد د دولت ولس سره وګه په وګه یو ځای ودرېږئ. نو دښمن امریکا به خپلې پیس پکې کی او پاک افغان خاوره به موږ او تاسو ته پاکه پاتې شي. ځوانان مو د پردو په خبره د جهل له کبله په هر ډول نارو کړنو هر ورځ بې ځایه قرباني ورکوي او بې ګناه نور مظلوم ولس هم له ځانه سره خرابوي. نقیب الله لیکي نوماندانو خبردار، دغه د اختر شپې او ورځې دي. د زیاتو نوماندانو لوحې مې تر سترګو شوي چې د ځان د شهرت په موخه یې په بیلابیلو ځایونو تاسې لپاره چې تصویر مو په دیوالونو د شهرت پر موخه ولګوئ، نو کوښښ وکړئ چې د خلکو په زړونو خپل تصویر رسم کړئ. ما ته پته ده چې ستاسې هدف دا دی چې ولس ته د لوحو په ذریعه د اختر مبارکۍ وړاندې کړئ. سپینې وایم، پوهیږم چې د ګواښ سره به مخامخ شم. زه مو د ګواښ پروا نه ساتم. حقیقت باید پټ نشي. مصور خان لیکي طالب مشرانو بیګا د عرفات ټوله شپه د ازبکستان محلي موسیقي په اوریدو تیره کړه او کله دوی پوښتنه وشي چې ولې، نو باوري یم چې بیا به وایي چې دا موسیقي نه وه، ترانې وي. او په پای کې زمری لیکي هیبت الله وایي چې په اختر کې له ملکیانو سره پام کوئ. عجیبه مسلمانان نه دي. ولې په اختر کې؟ اختر نه بغیر د انسانانو مرګ روا ده. هر ورځ شاوخوا لسګونه مسلمانان شهیدانوي. اختر کې ولې پام ساتي؟ دا څه معنی؟ په قسم درته وایم چې په اسلام کې داسې عملونه نشته کوم چې تاسې د بادارانو په اشاره کوئ.